د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو خلاف سخت اقدام او بلخوا امریکا سره د طالبانو تازه ژمنه. جزئیات دی ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د افغان ځواکونو پر وړاندې به عملیات کموي. سهیل شاهین وایي دې ویډیو کانفرنس کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په پلي کېدو د بهرنیو ځواکونو په وتو او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل بحث کړی دی. شاهین له مایک پامپیو سره د ملا برادر د لیدنې زیات جزئیات نه دي روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو خلاف خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 11 طالب مشرانو د سفرونو بندیز نور هم سخت او لا زیات محدودیتونه یې راوستي دي. فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه اقدام هرکلی کړی دی. فرانسې ویلي دغه بندیزونه باید سولې ته د طالبانو ژمنتیا پورې تړلي وي. که چیرې طالب مشران سولې ته ژمن پاتې شي بندیزونه باید پرې نرم او یا هم کم شي. بلخوا د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د دغه اقدام هرکلی کړی دی. هغه ویلي طالب مشران باید افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ګرانو کتونکو تاسو د ملګرو ملتونو د اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ.